په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د انګلیسي او کمپیوټر شخصي مرکزونو رئیسان او د یاد ریاست مسؤلین په دې موخه راجمع شوي تر څو له یاد ریاست سره د بېوزلو او یتیمو زده کوونکو ته د وړیا او یا هم په زیاته اندازه تخفیف سره په خپلو ښوونیزو مرکزونو کې د شمولیت سندونه لاسلیک کړي. د یادو ښوونیزو مرکزونو ځینو مسؤلینو په خپلو خبرو کې وویل چې دوی دې ته آماده دي تر څو له بېوزله او یتیمو زده کوونکو سره تر خپله وسه همکاري وکړي او ترڅنګ یې له حکومتي مسؤلینو وغوښتل چې موږ له ځوانانو سره د همکارۍ یو تړون لاسلیک کړ. هغه ځوانان چې اقتصادي ستونزې لري او د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي انشاءالله زموږ ښوونیز مرکزونه به له سره همکار وي. او غوښتنه هم دا ده چې موږ همکاري کړې ده او ډاډ مو ورکړی ده موږ همکاري کوو، خو د دې ترڅنګ د حکومت له طرفه مالیې وضع کېږي ورځ تر بلې لوړېږي. له دوی څخه هم هیله غوښتنه دا ده چې دوی دې ته پوره توجه وکړي، ولې کورس بیلبورډ چې ونه لري شاګرد ادرس نشي پیدا کولی، نو غوښتنه هم دا ده چې دوی دغې برخې ته پوره توجه وکړي. بل لوري بیا اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین د یادو مرکزونو دا کار وستایه او په یاده برخه کې د همکاري پوره ډاډ ورکړ. په خوست کې د کمپیوټر او انګلیسي زده کړو د کورسونو له مسؤلینو سره زموږ هوکړلیک لاسلیک شولو. د دوی نه مننه کوو، خو دوی د لاسلیک د غونډې په جریان کې ځینې ستونزې مطرح کړلې. یوه د مصروفیت لخوا د دوی په کورسونو باندې د لوړو مالیو وضع کول وو. دویمه خبره دا وه چې د دوی د بیلبورډونو او یا لوحو نصبول چې په ښار کې دوی اعلانات لیکلي وو د خپلو کورسونو په خاطر. د دوی سره وعده دا ده چې دوی قرباني ورکړله د ولس په وړاندې. زموږ وعده د اطلاعات فرهنګ ریاست په استازیتوب دا ده چې د دوی دا ستونزې به د مربوطه ارګانونو سره رسمي په مکتوبي ډول شریکوو تر څو د دوی ستونزو ته رسیدګي شوي وي. هغه زده کوونکي چې نشي کولای کورسونو ته پیس ورکړي، د پیس د وجې نه دوی نه درسونه پاتې کېږي، نو موږ کولی شو چې کورسونو ته په وړیا شکل او یا په نیمه تخفیف سره دوی ته معرفي کړو. او په څنګ کې هغه زده کوونکي چې د دغه هغه نه پاتې نشي، زده کړو نه پاتې نشي، اطلاعات او فرهنګ ریاست کې هم په وړیا طریقې سره مو یو ښوونیز مرکز فعال دی او په اطلاعات او فرهنګ کې هم دوی ته زمینه برابره ده. یاد دې وي چې په دې وروستیو کې په خوست ښار کې په بیلابیلو برخو کې د ښوونیزو مرکزونو فعالیت ډیر شوی چې ډیر وی وارله مخه د بېوزله او یتیمو زده کوونکو لپاره تخفیف رامنځته کړی هم دی.